السلام علیکم حکمت الله عماسي غني خان بابا وایي او غني خان بابا ته د ادبي میدان کې دته لیونی فلسفي هم وایي. د په 1944 کې په اوتمانزی کلي کې د فخر افغان بچا خان بابا په کور کې پیدا شو. د بچا خان بابا بچی وو د ولی خان بابا ورور. ابتدایي تعلیم تر میټریک پورې په پېښور کې وکړي. میټریک کې وکړي په 1900 بیا بیرال جامع ملیه دهلی ته دورې سبق والی. په 1931 کې د لندن ته لاړی. بیا په 1931 کې د لندن امریکې ته لاړی دورې د کیمیکل انجینرینګ ډیګري ترلاسه کړه. برته بیا په 1933 کې لندن ته واپس راغلی. په 1934 کې چې د سره د کیمیکل انجینرینګ ډیګري ورسره نو په هندوستان شوګر میل کې د سپروایزر پر نوکری باندې برتی شلو. بیا په 1940 کې تخت بای ته راغلی. دورې نوکری وکړه. په 1940 کې په تخت بای شوګر میل کې دورې د سپروایزر ډیوټي ترلاسه کړه. انو دورې نوکری کوله چې د په سیاست کې هم سرګرمیانې زیاتې ولې دلچسپي ولا. نو په 1943 کې د نوکری سه استعفا ورکړله او د پښتون زلمی په نامه یې تیری کولو دغه حساب پاتې سولو. نو چونکې په د انګریز د یلغار د وجې په 1948 کې دی په جیل کې ونیول شو. بیا تر 1954 پورې په جیل کې په هغه ټیم کې د پنجرې چغار په نامه یو کتاب ولیکي. د کتابونو نمونه چې دي د پنجرې چغار دی، پانوس دی، پلوشي دی، لټون دی، غنی کلیات دا د کتابونو د مجموعو نمونه دي. د غني خان بابا د شاعري ښکاره اړخ چې دی فلسفه ده او جمالیات. نو ځکه دی په شعر کې وایي تاسو لیکي د املا پر طرز باندې تاسو وایم چې وای باغ کې څوک ګلاب سي، څوک سي سروا، څوک ورخا وړي. باغ کې څوک ګلاب شي، څوک شي سروا، څوک ورخا وړي. څوک د منځ غونچه شي، څوک کبل د غاړي. څوک د منځ غونچه شي، څوک کبل د غاړي. تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو. تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو. ویش د بل په لاس دی او که ته خاندې او که ژاړې. ما ویل غني یار سه بې اندازه غوندي، ادب دی در کې کم هم بې زبانه غوندي. نو دا د یو شعرونه دي چې دی وایي چې مثال څوک باغ کې څوک ګلاب شي، څوک شي سروا، څوک ورخا وړي. او بل کې وایي تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو. یعنی الله پاک و چاته ښه ژوند ورکړي، د ښه سهولتونه ورکړي، ښه نعمتونه ورکړي، د چا په ژوند کې ګرد عمر رکاوټونه پریشانۍ نه وي. بل یو شعر دی چې وایي چې د وس د بدو نه وي، چې دی وس د بدو نه وي څه به ته څه به دې شوي. چې د وس د بدو نه وي څه به ته څه به دې شوي. تو به حلله شرابو چې شراب درته پراته وي. او بیا د یو بل دغسې شعر دی چې ډېر زیات مشهور دی چې هغه په نامه یادېږي بادشاهي دی. وایي چې بادشاهي د جهان څه کړې ځان له ولي زیاتی غم. بادشاهي د جهان څه کړې ځان له ولي زیاتی غم. د حساب تلل مشکل دي څه به ډېر کې څه به کم. نو دغسې دا د بادشاهي دی، دا څو شعرونه دي. او غني خان بابا ډېر زیات ویل کېږي، خاص کر کې په اوسنۍ موسیقي کې. او ټکر وده ته ډېر زیات دنیا ته ښکاره کړی دی او دنیا ته پېژندلی دی غني خان بابا. حالانکه دغه د موسیقي د میدان مخکې چې غني خان بابا خلکو داسې دومره زیات پېژندنه لکه څنګه چې اوس موسیقي میدان ته راغلو ټکر یې ډېر کلامونه وایي. نو اوس داسې سینګر شته چې کلامونه یې ډېر وایي. نو ځکه په دا وجه باندې غني خان بابا اوس ډېر زیات مشهوره دی. او که ستاسو هم کوم شعرونه زده وي تاسو یې لیکلی شئ. د یو بلې نوي ویډیو سره به راځو. د غني خان بابا یو شارټ بریف انټروډکشن ولو. خاص کار کې دا مې ضروري وګڼله شعرونه له اکثره په دغه کې په غزل او په دا کې وي. ما د دوو درو شعرو مثال هم درکړي، خو تر ټولو زیاته امپورټنټه دا وه چې د ده انټروډکشن و، تعلیم یې د کومه ځای کړی ولو، د ده سیاسي سرګرمیانې، د ده د کتابو مجموعې هغه مې د تاسو سره شیر کړلې. انشاءالله که ستاسو هر یو کوشن وي تاسو په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. که نه وي تاسو ماته ایمیل باندې کولی شئ. سوال وي یا یو پوښتنه وي زه به تاسو ته جواب خامخا درکوم انشاءالله. تر نوې ویډیو پر اجازت راکړئ. الله حافظ.